چې د سر څخه تر پښو پورې په ګناهونو کې پټ یو. که چېرته موږ او تاسو د ورځې زر ځلې توبه وباسو لا هم کمه ده. همدارنګه حضرت حافظ جلال الدین السیوطي رحمه الله تعالی په خپل تفسیر الدر المنصور فی تفسیر بالمأثور کې لیکي وای حضرت معاذ ابن جبل رضی الله تعالی عنہ د دې آیات په اړه پوښتنه وکړه یا ایها الذین آمنوا توبوا الی الله توبة نصوحا. وای دی الله رسوله توبه نصوحت څه ته وایي؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم په جواب کې ورته وفرمایل وای توبه په خپل ګناهونو باندې پښیمانتیا ښکاره کول او الله جل جلاله ته خپل عذر پیش کول